بسم الله الرحمن الرحیم. تیر درس کې مونږه یو څو عمومیاتو باندې خبرې وکړې، تعریفونه مو ویلې. هارډویر، سافټویر په څو برخه تقسیم شوی. هارډویر ویلې چې د صفحې د ډیسکټاپ وي، چې صفحه کې پراته هغه ته آیکن وي. دغه لاندې دا یو بار غوندې چې دی، دا چې ګورئ دې ته څه وایي؟ دې ته وایي ټاسک بار. ټاسک بار به په څو برخو تقسیم شوی دی، چې مثلا دلته دې ته سټارټ بټن وایي. دې ځینه سرچ کولی شي، یو پروګرام یو فایل سرچ کولی شي. دې ځای کې چې ګورئ دا دې ته کویک لانچ وایي. یو پروګرام که زه غواړم زر خلاص کړم، دې ته کویک لانچ ویل کېږي. او دا چې ګورئ دې ځای ته نوټیفیکیشن ایریا ویل کېږي. او عمومي دا ټول چې دی دا ټاسک بار په نوم باندې یادېږي. نو راځو د سټارټ بټن نه شروع کوو. چې کله سټارټ بټن باندې کلیک وکړو موږ ته سټارټ مینو خلاصېږي. تاسو دې نه مخکې چې کمپیوټر کې شروع کوئ عملي پروګرامونو باندې کار وکړئ، باید تاسو د دې وینډوز په کسټمایزیشن باندې پوه شئ. دا په دې معنی چې که چېرې تاسو ته یو څوک وایي ګوره دا سټارټ مینو وړه ده، دا ماته غټه کړه، دې ته کسټمایزیشن وایي. خپل په طبیعت باندې اړول ته کسټمایزیشن ویل کېږي. داسې نه غواړم داسې غواړم. دا شیان باید تاسو کمپیوټر کې اول زده کړئ چې دا څنګه تغییر او تبدیل کېږي. صحیح ده؟ نو زه چې اول کله کمپیوټر ته راتللم، کمپیوټر مې داسې یو کمپیوټر لږ چا درس ورکوله، شاګردان پکې ناستو، دروازې نه ما کتل. هغه کمپیوټر کې چې دی که تاسو پام کړی وینډوز 98 کې یو نوم لیکېدلی، دا نوم به داسې کمپیوټر کې داسې ګرځېدله. نو ما ویل خدایه دا نوم به زه به کله دې ته وارد شم چې مثلا دې کمپیوټر کې خپل نوم ولیکم، دا نوم به داسې ګرځي پکې. یعنې ډېره غټه خبره ما ته ښکارېدله که نه ده. نو زیاتره کسان چې نوي کمپیوټر ته راشي دغه سټارټ مینو چې خلاصوي دا ورته داسې یو هغه غوندې معلومیږي چې دا څه شی دی، دا څه معنا ورکوي، دا څه شی دی، دا څه شی دی. نو په دې خاطر غواړم اول دغه ځای نه تاسو سره شروع وکړم چې دا ټول شیان تاسو زده کړئ دغه صفر نه. دا سټارټ مینو چې سټارټ بټن باندې چې تاسو کلیک وکړه دلته سټارټ مینو موږ ته خلاصېږي. دا چې ګورئ دا ټول پروګرامونه دي. ګورئ سکرول کېږي ماوس باندې، دې ته ویل وایي. ښه دا د ماوس بټن دې ته ویل وایي چې دا سکرولینګ دپاره استعمالیږي. سکرول اپ، سکرول ډاون، لاندې او بره ځي. دا ټول پروګرامونه دي. دا پروګرامونه چې دي د الفبا په حروفو په اساس باندې سورټ کړي، ترتیب کړي. مثلا اول خو وګوره دلته لیکلي ریسنټلی ایډډ سافټویر یا پروګرام. کله چې ته یو کمپیوټر کې یو پروګرام نوی انسټال کړي د هغه نومونه دلته راشي. تاسو ګوره دا سافټویر ما دا څومره وخت کېږي انسټال کړی، دا کویک بوک سافټویر، کویک بوک چې دا ما نوی انسټال کړی. ایکسپاند باندې کلیک کړه، نور پروګرامونه متحقق چېرته انسټال کړي. نو یعنې که چېرته یو پروګرام نوی انسټال کړي او تا نه ورک شي چې دا چېرته دی کوم کې زه پیدا کړم، نو دلته به راځي ریسنټلی ایډډ سافټویر، ټول دلته راځي تا چې نوي انسټال کړي. او د هغه نه وروسته لاندې چې وګورئ دلته لیکلي موسټ یوزډ. بعضې داسې پروګرامونه چې زه ډېر استعمالوم، مثلا ورډ پروګرام شو، ایکسل پروګرام شو، بل هغه خپله اټومیټیکلی کمپیوټر یې آیکن دلته راوړي زموږ ستاسو د کار د اسانتیا دپاره. مثلا ورډ پروګرام ما ډېر استعمال کړی، فوټوشاپ مې لږ مخکې استعمال کړ، وټساپ مې استعمال کړ، نوټ پیډ مې استعمال کړ، دا ګور دلته راغلی دي. د ده ښه واله دا دی که چېرې ما ته هماغه پروګرام عاجل په کار شي، زه نه کوم چې دلته راشم نوم ولیکم یا ویې لټوم، دلته راځم موسټ یوز ته، دلته ګوره ورډ پروګرام شته دی، کلیک کوم خلاصېږي راته. او دا لاندې چې ګورئ دا ټول پروګرامونه دي چې ستا په کمپیوټر کې انسټال شوي دي. او دا یې د الفبا د حروف په واسطه باندې کمپیوټر تنظیم کړي، ترتیب کړي دي. مثلا ما ته یو پروګرام پکار دی ورډ پروګرام. صحیح ده؟ ورډ پروګرام په چی شروع شوی دی؟ په ډبلیو باندې. بعضې کسان ورډ پروګرام ته وین ورډ وایي، بعضې کسان ورته مایکروسافټ ورډ وایي، څوک ورته ورډ وایي، یو شی دی، فرق نه کوي. نو زه که غواړم چې ورډ پروګرام خلاص کړم او ما دلته پیدا نه کړه، زه څه کوم؟ راځم دې ځای کې دا اي بي سي حروفو ته ډبلیو پیدا کوم. ډبلیو ته راځم، دا وګورئ ډبلیو ته ورسېدلم، دلته ورډ پروګرام ما سره شته دی. ایکسل پروګرام په چی شروع شوی دی؟ اول حرف ای ده، نو زه باید ای ته لاړ شم. دا ګوره ډي ای کې ایکسل پروګرام پروت دی دلته. نو دا اسانه لنډه طریقه د پیدا کول د یو پروګرام ده. نو دې ځای کې ټول پروګرامونه دي چې څومره پروګرامونه انسټال دي. دې خوا ته دا چې ګورئ دا چې ګورئ دې ته ټایلز وایي. ټایلز آیکن ته وایي، تصویران. ګورئ تاسو وینډوز 7 خو به مې استعمال کړي که نه؟ دې نه مخکې وینډوز 8 وه او د هغه نه مخکې وینډوز 7. دا وینډوز 10 چې ده یعنې 10مه وینډوز چې ده دا د وینډوز 7 او د وینډوز 8 کمبینیشن د هغې دواړه یو ځای کړي او شکل یې درته ورکړی دی.
مخکې دا وینډوز 10 ولې راغله ځکه دې کې چې دی د وینډوز 7 او د وینډوز 8 نه چې ډېر متفاوته سیستمونه دي کوم شیان چې هغه دواړه کې هغه دلته راوړي د مثال په تور باندې تاسو ته مثال درکوم زه راځم مای کمپیوټر خلاصوم مای ډاکومنټ ته راځم دلته وګورئ ما سره د وینډوز 10 سٹارټ مینو ده وینډوز 7 وبخئ دا وینډوز 7 د تصویر دی که تاسو په یاد دي هغه سٹارټ بټن باندې هم چې کلیک وکړو داسې سٹارټ مینو راتلله دا ګورئ په دې شکل ده مګم که تاسو وینډوز 8 وګورئ هغه کې ټول آیکنونه او ټایلز دته ټایلز وي دا ګور آیکنونه هغه کې هغه مینو نه و او وینډوز 10 چې تاسو وګورئ دا دواړه یو ځای کړي دته د سٹارټ مینو شکل ورکړی ګوره دا د وینډوز 7 په شکل شو ګوره مینوګانې دي مینو ده او دا ټایلز دي دلته راوړي یعنی هم وینډوز 8 اغستی او هم وینډوز 7 اغستی وینډوز 8 10 ته چې شکل ورکړی ما شکل دواړه یو ځای کړي دي نو دا چې دی هم د ټایلز وای کنه د مختلف پروګرامونه دا په دوه برخو تقسیم شوی دی دلته د نوم ماري نیم کړی دی ورته یو دا برخه دا یو دا برخه دا پروګرامونه دي مثلا د کې گیمونه د کواړ ته انلاین یو گیم پلی کې پکې صحیح شوی انلاین یو شی ډاونلوډ کې یو څو ګوري دې ځنه دا کار کولای شي ګوره مایکروسافټ سٹور مشته سافټویر ډاونلوډ کې نور شي دې کې بعضې داسې نور معلومات مثلا د ویدر انفارمیشن دی فوټو دی پکې مثلا گیم کې دا شیان دلته شته دي که چیرې تا ته یو شی دلته د ټایلز کې داسې کې شی نه وي پکار مثلا ما ته دغه فوټو آیکن نه دی پکار په دې رایټ کلیک کا رایټ کلیک چې دی وکړه داسې رایټ کلیک دا چې رایټ کلیک انپین فرام سٹارټ مینو یا سٹارټ بټن خو نه راځي خو سٹارټ مینو انپین فرام سٹارټ چې په دې کلیک هغه څه شو دي ځینه ختم شو که چیرې یو پروګرام تا دلته غوښتله چې راوړي مثلا زه غواړم وورډ پروګرام دلته راوړم زیات ما ته پکارېږي ضرورت دلته غټ آیکن اوسي په دې باندې کلیک وکړه داسې چې په دې هم کلیک وکړه په همدغه ورډ پروګرام باندې رایټ کلیک هم چې کلیک کړه دلته ګورئ لیکلي دي پین ټو سٹارټ په دې چې کلیک کې هغه اتوماتیکلی راځي دلته راغلی دی اوس ګور غیر منظم دی په دې کلیک ورته دا بر دلته راوړه دیس ګوره منظم شو ځای نو دا د دې په خاطر باندې چې که چیرې تا ته یو پروګرام ډېر پکارېږي او په پیدا کولو کې تا ته وخت وایخله آیکن یې دلته راوړه سٹارټ ته کلیک دا ګوره شته دی کلیک خپله خلاصېږي صحیح ده نو دې ځینه ته کولی شي چې دا پینونه دا آیکنونه ټول ختم کړي مثلا دا زما نه دي پکار دا ان پین کلیک ان پین دې ځینه لرې کړه پین راوړه دلته صحیح شوه په همدې شکل نور دا سٹارټ مینو کولی شي داسې غټ هم کړي مشکل نشته تر دې پورې وینې دې پورې غټه شوه یعنې دې ته ریسایزینګ وایي یعنې چې ته غواړې یو شی سایز غټ کړي هغه ته ریسایزینګ وایي ام ورټیکلی ام هوریزنټلی عمودي افقي دواړه ته دا سایز غټولی وړکی کولی شي په هر صورت بعضې وخت کې که تاسو پام کړئ دا سٹارټ مینو چې دا په دې شکل نه دا چې خلاصه کې مکمل صفحه یې نیولي بعضې کمپیوټر کې داسې نه شي چې ورخطا شي چې داسې رقم چل شوی دی هلته یو شی او دلته بل شی هغه خپله کمپیوټر نه بدلیږي که چیرې تاسو غواړئ چې دا په هغه شکل شي رایټ کلیک کوئ دلته ډسپلی ته راځئ وبخئ پرسنلایز ته راځئ پرسنلایز ته چې کله راغلی دې ځای کې موږ سره یو کمانډ دی په نوم د څه شي سٹارټ ته چې راشي اوس وګوره دا سٹارټ مینو فل سکرین نه ده مکمل صفحه نه ده نیولې که نه بعضې کمپیوټر کې خلک علاقمند دي چې دا فل سکرین کې ګوره هلته لیکلي یوز سٹارټ فل سکرین په دې چې کله کلیک وکړئ دلته زه اوس راځم سٹارټ مینو وګوره چې کله خلاصوم مکمل صفحه یې نیولې ته دلته کار مار نه شي کولی وګوره ځکه ټوله صفحه یې نیولې ده داسې حالاتو کې نو کله چې ته سٹارټ مینو غواړې بنده کې بېرته به په دې باندې کلیک کوې چې په دې کلیک وکړو سٹارټ مینو څه شوه ختمه شوه بعضې کسان علاقمند دي چې په دې شکل باندې سٹارټ مینو ولري لکه دا اوس چې دا وګوره فل سکرین اوسي او بعضې کسان علاقمند دي وایي چې نه داسې نه غواړم فل سکرین نه غواړم دا بندی اوس وګوره لنډ څومره چې تاسو ته سایز ورکړه هماغه اندازه به نښي نور نښي درته او کیدای شي بعضې داسې کمپیوټر نورې کې تاسو یو بل حالات وګورئ دا اوس چې دی دا سٹارټ مینو چې موږ ګورو یو ډیسکټاپ ویو دی ډیسکټاپ په دې معنی چې دا کمپیوټر کې موږ ګورو یو ټابلیټ خو به تاسو لیدلی که نه ټابلیټ ویو دی چې په هغه کې تاسو لکه څنګه چې موږ په کمپیوټر کې کار کوو سکرین کې کار نشي کولی یو آیکن کلیک کولی شي خلاصولی شي یو ځینې بل ځای ته انتقالولی شي نور شی نشي کولی که چیرې غواړئ د هغه شکل ته بدل شي دلته وګورئ دغه ځای ته راځئ دا نوټیفیکیشن ایریا ته دلته چې راغلی دې ځای کې موږ سره ډېر شیان دي دا کله چې ستاسو وینډوز اپډیټ وشي دا آپشن راځي چې وینډوز هم اپډیټ نه وشي دا آپشن نه راځي دلته ګورئ لیکلي ټابلیټ موډ په دې چې کله کلیک وکړئ ستاسو صفحه شي شو ټابلیټ حالت ته راغی هېڅ شی دلته کار تاسو نشئ کولی نه سٹارټ مینو دې ځینې ختمولی شي نه کوم بل شی ګوره سٹارټ مینو هم داسې نورمال هم دلته پرته ده دې څه کې دا اوس وګورئ دلته پرته کار نشي کولی ځکه ټابلیټ غوندې دی
یو آیکن که غواړئ ستاسو په کار یې کلیک کوئ خلاصیږي ته مثلا ورډ پروګرام کلیک مې که خلاص شو مګر سټارټ مینو د هغه ځای نه ختمولی تاسو نشئ ځکه تاسو ټبلیټ ویو اخیستی که غواړئ دا حالت ختم شي بیرته دلته راځئ دغه نوټیفیکیشن ایریا ته چې راغلی دلته ټبلیټ ویو لرې کړه ډیسکټاپ ویو ماته راوړه دا وګوره ټبلیټ ویو څه شو آف شو اوس زه کولی شم مینو خلاصه کړم بنده کړم یو بل فایل درته جوړ کړم یو فولډر جوړ کړم دا عمومي حالات دي صحیح ده بله خبر دا ده وګورئ دلته ما زیاتره پروګرامونه ځان سره دلته راوړي که ستاسو پام یې دلته د سټارټ بټ هغه کې ټاسک بار کې دا په دې خاطر چې ماته زیاتره پروګرامونه چې ډېر استعمالي ضرورت دي هغه مې دلته راوړي د کار اسانتیا دپاره چې زه هغه پروګرام باندې کلیک کړم ډایرکټ ماته خلاص شي یعنې ډېر وخت زما ونه نیسي ډایرکټ خلاص شي نو که چېرې تاسو وغواړئ چې یو پروګرام دلته راوړئ دلته یې څنګه راوړئ دې زده دا اوس ګوره دلته ما سره ورډ پروګرام شته دی صحیح ده ایکسل شته زه راځم سټارټ بټن د سټارټ بټن چې راغلم دی چې زه د ایکسل پروګرام ګورم ایکسل پروګرام دا رشته په دې رایټ کلیک کوم چې کله مې رایټ کلیک کوم مور ته راځم یو خو پین ټو سټارټ و چې دلته راوړله یو مور ته چې راشي دلته وګورئ ان پین فرام ټاسک بار دا آیکن دا کمانډ هغه وخت راځي چې کله تاسو راوړئ دلته که نه یې راوړئ هلته راځي پین ټو ټاسک بار اوس چون شته دی ما ته وایي که ته غواړې لرې کړې په دې کلیک دا ګوره څه شو دې ځینه ختم شو که بیا دې په کار یې رایټ کلیک کړه دلته مور ته راځه مور ته چې راغلی پین ټو ټاسک بار کلیک کړم دلته ګوره اټومیټیکلی خپله راغی بیا که زه یې تاسو اخوا دې خوا راوړئ مشکل نشته کلیک وکړه آیکن دې خوا کش کړه راوړه دلته زه غواړم چې دلته منځ کې اوسي کم پروګرامونه چې ماته ضرورت نه مثلا دا ډېر ضرورت نه دی ولې د ماوس خوله کې دلته پروت دی دا دلته د اخیر ته راوړه ورته نو په دې شکل کولی شي تاسو ام ټاسک بار ته ام سټارټ مینو ته یو پروګرام څه کوي راوړئ پین یې کوي بل که چیرې ستاسو یو پروګرام بیخي خوښ نه وي چې دلته اوسي بیخي ستاسو هغه نه دی خوښ ختموئ غواړئ دې ځای نه بیخي ختم شي مثلا د مثال په طور باندې زه دلته راځم داسې یو پروګرام چې ما سره بکاپ هغه سیټ اپ یې ما سره اوسي داسې نه شي چې ریموو یې کړم بیا هغه بیرته راوړلی او نه شمه د مثال په طور باندې زه دغه دا ماپ نه دی دا غواړم چې ختم شي دې ځای نه بیخي رایټ کلیک کړه رایټ کلیک چې کله کلیک وکړه مور ته چې راغلی ګوره دا چون د وینډوز پروګرام دی دا نشو ریموو کولی دلته یو کمانډ راځي په نوم د ان انسټال دا هغه پروګرامونه چې ما انسټال کړي هغه دې نه زه کولی شم ان انسټال کړم د مثال په طور باندې څه شی زه غواړم چې شی ان انسټال کړم فوټوشاپ ان انسټال کوم په دې مې رایټ کلیک وکړو ورته هم دا څه کړه ان انسټال کلیک ان انسټال چې کلیک وکړو دا د ګوره ماته پروګرام ان فیچر راوړي دلته بعضې وخت کې ډایرکټ هماغه ځای نه ختمیږي بعضې وخت کې دې ځای نه ختمیږي ته چې کمپیوټر کې غواړې کوم پروګرام ختم کړي دلته به راځي دا پروګرام ان فیچر چې دی دا چیرته دی دا په کنټرول پنل کې پروت دی د مثال په طور ما فوټوشاپ غوښتله چې ختم کړم زه دلته وګورئ ټول پروګرامونه چې ما انسټال کړي نومونه دلته شته دي دې ته راځي تاسو وګورئ اډابي فوټوشاپ 100% شته پکې دلته او که نه یې هغه په دې معنی چې لرې شوی دی مثلا زه دا غواړم ریموو کړم دا اوس وګورئ دغه غواړم ګوره دلته راځم سټارټ ته یو بل هغه اخلم ځکه هغه ونه شو دا واټساپ غواړم ریموو کړم په دې مې رایټ کلیک کو ان انسټال وګورئ په دې مې کلیک کړه انسټال باندې ډایرکټ دا راغی واټساپ دلته وګورئ شته دی واټساپ دغه دی په دې کلیک کړه ان انسټال ورته ووایه هغه اټومیټیک څه کېږي خپله ختمیږي دې ځای نه بس ګوره ختم شو صحیح ده یعنې که یو پروګرام ستاسو په کار چې ختم یې کوي په دغه طریقه باندې ختمیږي یا داسې ده چې ډایرکټ دې ځای نه ختمیږي لکه دا رایټ کلیک چې کلیک کړې دلته ورته وایي ان انسټال ان انسټال باندې څه کېږي ډایرکټ ختمیږي هماغه ځای پروګرام خو بعضې کسان داسې وایي چې استاد زه یا مثلا موز به مې بعضې وخت کې کار نه کوي یا به سپینګره یم نه شم کولی مثلا لاړ شم سټارټ مینو ته دلته پروګرام کې زه یو سافټویر په کار خلاص کړم غواړم یو شارټکټ کی ورته ورکړم چې کیبورډ نه هماغه بټن ووهم هماغه مشخص پروګرام خلاص شي مثلا ورډ پروګرام په چی شروع شوی په ډبلیو باندې غواړم آل کنټرول ډبلیو وهم ورډ پروګرام خلاص شي ایکسل پروګرام په یې شروع شوی دی غواړم کیبورډ نه آل کنټرول ای وهم ایکسل پروګرام خلاص شي دې ته وایي شارټکټ کی ورکول زه غواړم هر پروګرام ته شارټکټ کی ورکړم مثلا ایکسل پروګرام ورډ پروګرام دی په دې رایټ کلیک کوم رایټ کلیک چې کله وکړو دلته راشم مور ته چې راغلی دلته ګورئ یو کمانډ یې لیکلی دی اوپن فایل لوکیشن اوپن فایل لوکیشن باندې چې کله کلیک وکړو دغه ورډ پروګرام اصلي ځای ماته ښیي چې دا په کوم ځای کې پروت دی صحیح شو سی ډرایو کې وګورئ تاسو سی ډرایو کې پروګرام ډیټا کې مایکروسافټ کې وینډوز کې سټارټ مینو پروګرام دی په دې به رایټ کلیک کوئ رایټ کلیک هم چې کله وکړو پراپرټیز ته به راشي پراپرټیز ته چې راغی داسې یو صفحه خلاصیږي بله موږ ته
دلته چې کله راغلی ګورې دلته به شارټکټ کی بخش ته راشي شارټکټ ټاپ ته به راشي اوس شارټکټ کی لري دا نن هیڅ شی هم نشته نو زه څه کوم یو شارټکټ کی ورته ورکوم څه شارټکټ کی ورته ورکوم زه ورته وایم چې آل کنټرول ډبلیو زه وایم چې کله آل کنټرول ډبلیو کیبورډ نه کلیک ما ته به اتوماتیکلی ورډ پروګرام خلاصیږي اپلای صحیح شوه کنټینیو اوکې باندې مې کلیک وکړو نو ستاسو وګورئ زه چې کله ورډ پروګرام ماته په کار ضرورت نشته چې دې باندې کلیک کړم یا سټارټ مینو ته لاړ شم دې نه فقط کیبورډ نه آل کنټرول ډبلیو کلیک کوم اتوماتیکلی ورډ پروګرام څه کېږي ماته خلاصیږي نو کچیرې ته یو ځای کې مثلا امتحان ورکې یا چې ته ستا انټرویو کچیرې ته داسې په ځای د دې چې لاړ شي سټارټ مینو تا ته وایي ورډ پروګرام خلاص کړه سټارټ مینو ته راځي یا مثلا داسې کې دا لټۍ ډېر وخت نیسي شارټکټ کې ورته ورکړه آل کنټرول ډبلیو په هماغه کې خلاص کړه نو هم مسلکي معلومیږي ورته هم هغه د بل کارمند نه ستا هغه زیاتېږي ارزښت زیاتېږي ورسره چې دا مسلکي په کمپیوټر باندې پوهېږي په همدې شکل هر پروګرام چې تاسو وغواړئ هغه ته تاسو شارټکټ ورکولی شئ صحیح شوه یعنې تاسو دا وکته چې دغه ټول پروګرامونه چې پراته دي دا څه رقم راځي دلته څه رقم ریموف کیږي ولې پراته دي په څه شکل پراته دي دا ټایلز چې دلته دي دا څه دپاره استعمالیږي که چیرې زه وغواړم یو ټایلز دې ځینه ختم کړم څنګه ختمیږي دا سټارټ مینو که وغواړم د داسې سایز یې غټ کړمه یا مکمل فل سکرین کړم دی ټول باندې مونږ بحث وکړو خبرې مو کړې صحیح ده پاتې شو بل دلته راځو دا آیکنونه چې ګورئ دلته اول مونږ سره پاور بټن آپشن دی پاور خو تاسو ته معلومات چې برق ته ویل کېږي که نه چې په دې کلیک دې کې تقریبا 3 آپشنې دي یو دی ریسټارټ یو شټ ډاون یو سلیپ دی بعضې وخت کې د آپشنې زیاتېږي کمیږي ګوره ریسټارټ خو تاسو ته معلومات شته بعضې وخت کې ستاسو یو پروګرام خلاص کړی یا کمپیوټر هم صحیح کار نه کوي او یا بعضې سافټویر انسټالوي هغه تاسو ته وایي کمپیوټر ریسټارټ کوي نو که غواړئ چې ریسټارټ یې کوي یعنی ریسټارټ دوباره ریسټارټ بند یې که بېرته چلان که ماته ریسټارټ دې سره کمپیوټر ریفرش کېږي تیزیږي نو په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ زه دا کار نه کوم ځکه که ریسټارټ مې کړه کمپیوټر ریکارډ چې ما ریکارډ حالت چې دی هغه ختمېږي ډیلیټ کېږي بل شټ ډاون خو تاسو ته معلومات شته چې کله ستاسو دفتر کې کار ختم شو غواړئ کمپیوټر بند کړئ بعضې کسان راځي دی بټن باندې دلته کلیک کوي په چکۍ دا غلط طریقه ده دا کمپیوټر سوځوي تخت خرابوي د کمپیوټر نو د شټ ډاون باندې به کلیک وکړئ کمپیوټر په نورمال شکل باندې کم سافټویر کم شیان چې ضروري دی هغه بندوي او هغه نه بعد ستا کمپیوټر هغه کوي درته که چیرې یو پروګرام خلاص تا ته میسج درکوي دا پروګرام خلاص دی ډیټا دا بند سیف کوي نه سیف کوي نو شټ ډاون هغه اساسي طریقه اصولي طریقه د کمپیوټر د بندولو ده خو چې کله د کمپیوټر بند که بیا یې چلانوي بیا به دې بټن نه کار اخلي صحیح ده بل سلیپ دی سلیپ دې دپاره استعمالیږي چې زه مثلا دلته ناست یم کمپیوټر ته کار کوم یو 10 دقیقو دپاره داسې یو عاجل کار راته پیدا شو نیم ساعت یا 10 دقیقې یا 1 ساعت دپاره نو دلته چې دي بعضې پروګرامونه ما خلاص کړي ته کمپیوټر کې نو اوس که زه دا بندوم مکمل پروګرامونه بندوم که نه یو سیف کوم او کمپیوټر بیا شټ ډاون کوم بیا زما هغسې وخت نیسي زه څه کوم کمپیوټر ته وایم کمپیوټر زما سلیپ کا سلیپ خوب حالات ته ویل کېږي چې انسان مړ نه وي یعنی بس حرکات نه کوي خوب حالات کې که نه نیمه ژوندی نو کمپیوټر سلیپ کوي درته پروګرامونه د هماغه حالات کې پاتې ټول کمپیوټر د جوړ تیاري بند نه خو برق کم مصرفوي بیا هر لحظه چې ته راشي بیرته دا پاور بټن کلیک کړي کمپیوټر یا انټر ووهئ یا سپیس ووهئ بیرته خپله کمپیوټر چلانېږي درته یعنې سړی چې ودی والا که جګ شه پاسه اماده خپاسېږي نور حرکات نه کوي چې کله ته هغه کې هغه کار ته اماده کېږي نو سلیپ دغه دی یو مونږ سره څه شو سلیپ شو شټ ډاون شو او ریسټارټ شو دې ځای کې بعضې نورې بټن هم راځي مثلا اپډیټ ان شټ ډاون راځي بعضې وخت کې اپډیټ ان ریسټارټ راځي دا څه وخت راځي کېدای شي ستاسو کمپیوټر کې کله کله راشي چې کله تاسو خپل کمپیوټر کې وینډوز وکئ او هغه وینډوز د انټرنیټ د طریق نه اپډیټ کړئ دلته 2 آپشن اضافه کېږي اپډیټ ان شټ ډاون صحیح ده او اپډیټ ان ریسټارټ یعنی زما وینډوز اپډیټ کا هغه نه بعد شټ ډاون کا او یا زما وینډوز اپډیټ کا هغه نه بعد ریسټارټ کا ماته صحیح شوی نه کوم فایلونه چې راغلي هغه اول اپډیټ کا زما کمپیوټر ته ډاونلوډ کا انسټال کا هغه نه بعد اپډیټ کا بل یو بل آپشن دی چې نشته هغه دلته په نوم د هایبرنیټ یادېږي وینډوز 7 کې وینډوز 8 کې شته هایبرنیټ آپشن موږ سره کنټرول پنل کې دی بیا تاسو ته زه ښیم د شټ ډاون او هایبرنیټ په منځ کې فرق څه شی دی شټ ډاون هم کمپیوټر بندوي هایبرنیټ هم بندوي ما مثلا یو پروژه باندې کار شروع کړی دی کمپیوټر کې عاجل رئیس صاحب څنګه و چې زر ځان راورسوه مهم موضوع ده زو بیرون ته ځو مثلا د مثال په طور باندې
بل ولایت ته ځي چېرته سفر لري کېدای شي 2 ورځې کې رای نه شي. اوس که چېرته دا یو فایل بندی نو دا ډېر وخت نیسي، کېدای شي 10 دقیقې وخت ونیسي، هلته 1 دقیقه کې ته غوښتی. نو زه څه کوم کمپیوټر هایبرنیټ کوم. کله چې تاسو په هایبرنیټ باندې کلیک وکړو کمپیوټر مکمل بندیږي ستاسو لکه شټډاون غوندې. خو تفاوت د شټډاون سره دا دی چې ستاسو یو پروګرام هم نه بندیږي. په کوم ځای کې چې کار هم بند کړی و چې کله کمپیوټر چلان کې هماغه ځای نه بېرته شروع کېږي. یو سافټویر یو پروګرام هیڅ نه بندیږي ستاسو. صحیح ده؟ نو سلیپ خو دا د کمپیوټر نه شټډاون کېږي، هغه چې مکمل شټډاون کېږي، برق نه خوري لکه بند غوندې دی. خدای دې کړي چې شپږ میاشتې بعد هم ته راشي کمپیوټر چلان کې هماغه ځای کې چې تا پروګرامونه بند کړي هماغه حالت کې بېرته خلاصوي درته. او سلیپ چې دی هغه خو چې دی موقت 15 3 4 دقیقو دپاره داسې حالت کې موږ استفاده کوو ترېنه. صحیح ده؟ هغه بره دی دلته دی دا راځي دې ځای کې استو هغه. صحیح ده؟ کله چې یوزر هغه کوو هغه ته راځو. اوس موږ پاور بټن کې استو. صحیح ده؟ بل سیټینګ دی. سیټینګ دا که تاسو غواړئ چې مکمل د خپل کمپیوټر تنظیماتو کې هغه دې نه کېږي. دا ډېر بحث غواړي، ډېرې غټه خبره ده. نو دې باندې بیا وروسته په تفصیل سره خبرې کوو چې اوس شروع ده نه کېږي چې ډایرکټ تاسو ته هغه کمپیوټر هغه اصلي موضوع ته داخل شم. صحیح ده؟ ورپسې پکچر د که چېرته غواړئ مای پکچر ستا په کمپیوټر کې ګوره مای کمپیوټر ته چې زه راشم د سپیسي ته هلته موږ سره فولډر دی مای پکچر. که غواړئ دا ځای خلاص کړئ ډایرکټ راځه دلته پکچر باندې کلیک کړه ډایرکټ تا هغه څه کېږي خلاصېږي. دا دی کوم تصویر در سره یا بل شي. بل ما سره مای ډاکومنټ هم شته دلته که ستاسو پام کړی دلته وګورئ مای کمپیوټر چې خلاص کوم څه دلته یو کمانډ دی په نوم د مای ډاکومنټ. کله چې ته یو فایل سیف کړې خصوصا افیس پروګرامونه یو شی ولیکو ورډ ایکسل کې هغه چې سیف کړې اټومیټیکلی مای ډاکومنټ کې سیف کېږي. چېرته سیف کېږي؟ مای ډاکومنټ کې. نو تا ته یو فایل په کار دی ضروري دی راځه سټارټ ته مای ډاکومنټ کې سیف کړی په دې باندې کلیک وکړه ډاکومنټ ډایرکټ ته څه کېږي خلاصېږي. داسې کې دا ګورې مای ډاکومنټ خلاص شو. نو دا د په دې هغه نه وروسته چې دی موږ سره یوزر آپشن دی. کوم یوزر چې ما خلاص کړی فعلا د هغه نوم دلته راځي. ما چې کوم یوزر خلاص کړی هغه ته لاګین شوی یم داخل شوی یم هغه نوم محمد اسلام صاحبزاده دی دا یوزر. صحیح ده؟ ما ته وایي تا سره یو بل یوزر هم شته په نوم د اډمنسټریټر فعلا دا فعاله دی. که چېرې ستا کمپیوټر کې هم دا یو یوزر دلته بل نوم نه راځي دا ګوره دا یوزر دی. یوزر چا ته ویل کېږي څوک چې کمپیوټر استعمالوي. زیاتره وخت کې تاسو پام کړئ کور کې مثلا یو ستاسو است یو ورور هم دی کمپیوټر مشترک استعمالوي هغه ته داسې یوزر ورکوي چې هغه نور پروګرامونو کې ګوتې نشي والی. فقط مشخص یو څو فایلونه خلاصولی شي کار کولی شي ډي ډرایو سی ډرایو دا شیان پې بندی چې دې کې کار ونه کړي. او ستا یوزر کې چې ټول صلاحیت لري هر څه کولی شي. نو داسې حالاتو کې بیا موږ مختلف یوزر استعمالوو. یا مثلا د کورسونو ته چې ځئ تاسو د پانتنو کې اډمنسټریټر یوزر مي یو ساده سټوډنټ په نوم باندې بل یوزر مي اډمنسټریټر پاسورډ لري او ساده یوزر چې دی پاسورډ نه لري. هغه کې هر څوک داخلېدی شي خو پروګرام ریموف کولی نه شي نور شیان کې ګوتې نه شي والی. نو هغه دې دپاره موږ استعمالوو یوزر. نو اوس ما سره چې دی یو محمد اسلام یوزر دی فعلا لاګین یم. ما ته وایي که چېرې غواړې ډایرکټ دا یوزر په همدې حالت پاتې شي او لاړ شي اډمنسټریټر خلاص کې په دې هغه یوزر باندې کلیک کړئ بل باندې چې په دې زه کلیک کوم دا همداسې خپل حالت کې پاتې کېږي کوم پروګرامونه ما خلاص کړي نور شیان هېڅ نه بندېږي هغه یوزر ماته خلاصېږي. او که چېرې وایي چې نه دا یوزر د مکمل بند شي دا محمد اسلام صاحبزاده دی که پروګرام پکې خلاصي کوم بل شی خلاصي دې ته بیا ساین آوټ وایي. لکه فیسبوک چې تاسو استعمالوئ فیسبوک ته یو ساین ان دی یا لاګ آف یا ساین آوټ دی که نه دواړه یو شي دي. ساین آوټ په دې معنی چې ته مکمل د دې پروګرام نه د برنامې نه وځې هر څه ختم شو. نو دا دې دپاره استعمالیږي. لاک څه کار کوي؟ لاک دې دپاره استعمالیږي چې وروره زه چا زنګ ووهو یا څه اواز نارې کړه زه بیرون ته وځم ما سره مثلا قاري صاحب ماز ناست دی یا قاري صاحب خالد ناست دی دې باندې زه اعتماد نه لرم کمپیوټر کې ګوتې ونه وهي کمپیوټر لاک کړه ډایرکټ پاسورډ غواړي درنه کمپیوټر بند شو. صحیح ده؟ زه لاړ شه کار دې خلاص کړه بېرته چې راغلی پاسورډ ورته ورکړه کمپیوټر ته چې شي ستا پاسورډ دی خپله خلاصېږي بېرته. یعنې لاک دې دپاره موقت وخت دپاره دا بندوي خو پروګرامونه دې نه بندېږي. صحیح ده؟ لګاف څه دپاره استعمالیږي یا لګاف یا ساین آوټ دواړه یو شی دي. وینډوز 7 کې او وینډوز 8 کې وینډوز 7 کې لګاف دی. وینډوز 10 کې چې دی ساین آوټ دی. ساین آوټ په دې معنی د یوزر نه مکمل وځه بل یوزر غواړم خلاص کړم څه پروګرامونه چې خلاصي. او لاک دی معنی چې دا یوزر موقت وخت لپاره بند کړه زه بیرون ته ځم بېرته راځم چې څوک پکې ګوتې ونه وهي. او که بل یوزر باندې کلیک په دې معنی چې دا یوزر دې هم خلاصي بل یوزر هم خلاصوم هغه کې لږ زر کار دغه خلاصوم بیا بېرته دلته راځم. دې کې سوال نشته. بل موږ سره چینج اکاونټ سیټینګ دی.
اکاونټ تر اوسه موږ نه دی لوستلی چې څنګه یوزر جوړیږي. یوزر یو جدا هغه د برخه ده چې دغه سیټینګ کې موږ سره شته د کنټرول پنل کې مشته سیټینګ کې مشته دی. یو یوزر څنګه جوړیږي هغه ټاکس څنګه ورکول کیږي نوم پاسورډ څنګه چینج کیږي په هغه باندې به وروسته خبرې کوو. صحیح ده که چیرې غواړې د یوزر اکاونټ سیټینګ چینج کړي په دې کلیک کوي تغییر تبدیل کی دا د موږ ته د اکاونټ مربوطه ټول خبرې را خلاصيږي. دلته عکس بدلای مثلا ایمیل بدلای نور معلومات صحیح ده ساين ان اپشن ټول دشته دی باندې به وروسته خبرې کول. خیر سره صحیح شو. کله چې تاسو کوشش کوم چې زیات دا خبرې نه ورسېږي ټول دغه د صفحې په باره کې وسی عمومیت. کله چې تاسو نوې کمپیوټر کې وینډوز کوئ دغه مای کمپیوټر نه دی د پی سي چې دی دا دلته نه وي ګور دا ما ډیلیټ په دې شکل دلته هیڅ نه وي دلته دا شی کپام کړی دغه نیټورک هم نه وي فقط چې شی ریسایکل بینی کنټرول پنل هم نه وي دا مې ډیلیټ کو په دغه شکل په دغه حالت کې تاسو کمپیوټر خلاصي. دا خو نور پروګرامونه دي چې ما انسټال کړي دلته. نو که چیرې ته غواړې چې هغه قانون راوړې ځکه هغه مای کمپیوټر ډیر مهم دی. هر وخت چې زه وغواړم کمپیوټر ته لاړ شم صحیح د شارټ کټ کې لرم وینډو بټن ایچ کلیک مای کمپیوټر ماته ډایرکټ خلاصيږي دسي صحیح ده مای کمپیوټر خلاص کړتا خو زه هم چې نه هغه کندل ته وسی چې هغه ځینې خلاص کړم. دې لپاره رائټ کلیک کړئ رائټ کلیک هم چوکو دلته وګورئ موږ سره یو کمانډ په نوم د چی ډیسپلی سیټینګ په بخښنې سره ډیسپلی نه وبخئ رائټ کلیک پرسنلایز ته براشي صحیح ده چیرته رائټ کلیک ډیسکټاپ باندې پرسنلایز دلته چراغ لیلته یو کمانډ په نوم د چی تیمز بعض کسان ته دمز مو یو ته صحیح ده په دې باندې کلیک وکړئ دا دې باندې چې کلیک وکړل ته وګورئ یو کمانډ په نوم د ډیسکټاپ آیکن سیټینګز په دې باندې کلیک وکړئ چې په دې کلیک وکړو دلته وګورئ یو صفحه موږ سره خلاصيږي یو بل وینډو ده د چی شي آیکن غواړي ډیسکټاپ باندې راشي زه مای کمپیوټر آیکن دی راشي نیټورک آیکن دی راشي کنټرول پنل دی راشي ریسایکل بن د لری کترینا اپلای اوکے چې کله په دې کلیک وکړه شلته وګوره مای کمپیوټر نیټورک کنټرول پنل شته ریسایکل بن څه شو ختم شو. بیرته د پکار بیا راځه پرسنلایز ته چراغله بیا راشه دلته تیم سره چراغله ورته وروره ډیسکټاپ چینج ډیسکټاپ آیکن تر راشه ورته ماته هغه راوړه ریسایکل بن دلته ضروری دی. بعضې کسان داسې شوقیان که پام دې کړی د آیکن بدلوي مای کمپیوټر د آیکن چې دا بدلوي دی په ځای بل شی راوړي. رایټ کلیک پرسنلایز ته چې راغلی تیمز ته چې راغلی دلته چینج ډسپلی ډیسکټاپ آیکن سیټینګ ته چې راغلی مثلا کوم آیکن غواړې بدل کې زه غواړم دس پی سي دا د مای کمپیوټر دلته کې یو کمانډ په نوم د چینج آیکن دې باندې کلیک وکړه چې سره کوم آیکن ستا په کاري دې ځینې اخیستلی شي مثلا زه چلی په آیکن ورته ورکوم د مثال په طور باندې اوکې اپلای او اوکې کلیک او دلته چې راغی چلی په آیکن راغی. بیرته غواړې خپل حالت ته راوړې پرسنلایز ته راځه بیا هغه نه وروسته تیمز ته راځه ډیسکټاپ آیکن سیټینګ ته راشه په همدې آیکن کلیک وکړه ورته ریسټور ډیفالټ معنا پخواني حالت ته راوړه هغه نه وروسته اپلای او اوکې کلیک. نو سٹارټ مینو مربوطه څومره خبرې شي په دې باندې موږ بحث وکړو صحیح ده دې کې کوم سوال نه لري صحیح شو. ډیسکټاپ کې په دې خبرې وکړې چې آیکن څنګه راوړل کیږي څنګه لري کیږي کچیر دلته وګورئ موږ سره د ازری سیستم یو سافټویر دی چې کله زه یو پروګرام انسټالوم اخر کې مانه یو آپشن پښتنه کوي غواړي د پروګرام شارټ کټ ډیسکټاپ ته راوړم که یې انتخاب کول ته خپل راځي په مثال په تور کدا ما نو انتخاب کړی دا نه او تا ته څوک وایي چې وروره دغه د ازری سیستم نه دی د دې یو آیکن دغلته راوړه د نور پروګرامونو غوندې یو خدای چې دلته راځي بل دا چې سٹارټ مینو ته دلته راتلله بل زه غواړم دې ډیسکټاپ ته راشي ډېره اسانه طریقه مثلا کوم پروګرام زموږ په کار دی اټینډنس سیستم زموږ په کار دی که نه دلته اوس وګوره اټینډنس مینجمنټ سیستم دا د ای کې دی دې باندې چې کلیک وکړو دغه دی داسې هم کولی شي رایټ کلیک وکړئ صحیح شوه یا دلته زیاتره وختي که نه همداسې کلیک وکړه دې باندې کلیک چې دې وکړو داسې د آیکن انتقال کړه ډیسکټاپ ته دا دې دلته راغی که رانغی بېرته ما خپل ځای ته راغی دا اوس وګوره. نو په دې شکل هم تاسو کولی شئ ډیسکټاپ ته د یو پروګرام آیکن راوړئ چې هر وخت تاسو ته پکار وي که هغه د ورډ پروګرام وي که د بل پروګرام وي فرق نه کوي مثلا ورډ پروګرام مې واخیستی دا د ورډ پروګرام راغی په دې کلیک ډایرکټ خلاصېږي موږ ته. نو په دې شکل تاسو یو آیکن دې ته راوړلی شئ او د دې نه بېرته ختمولی شئ. نو زه که چیرې یو شی سافټویر ډیلیټ کړم یو فایل ډیلیټ کړم ګورئ رایټ کلیک چې کوم دې باندې زه ډیلیټ ووایم دا
دا چیرته ځي مستقیم ریسایکل بن ته ځي. ریسایکل بن کورو کې تاسو پام کړی اتاقو کې بعضې اتاق څوک پاکوي یا ګنمن هغه کې اچي پچې ورته وایي څه ورته وایي او کثافت دانې هغه کې اچي او بیا یو داسې چې وایي دا وخت له بیخي هغه ته پولیس خطه ته یې ولېږه کوټسنګي ته یې څه هلته انتقالوي. صحیح ده. نو هغه ته بیا شفت ډیلیټ وایي. شفت ډیلیټ دې ته ویل کېږي چې بیخي نه پیدا کېږي. اوس دا پیدا کېږي دا ما ډیلیټ که کولی شم بېرته یې راوړم خپل حالت ته. د سایکلبن ډبل کلیک کوم دا خلاصوم ګور دا سافټویر ما نه اشتباها ډیلیټ شوی دا ایکنې په دې رایټ کلیک که ریسټور ورته ووایه. ریسټور د کوم ځای نه چې ډیلیټ کړی هماغلته بېرته انتقالوي درته. صحیح ده. که د مثال په طور باندې زه راځم مای ډاکومنټ ته دې ځای نه دغه دوه تصویران چې دي دغه یو تصویر دا مې واغسته ډیلیټ مې کړه دې ځای نه. صحیح شوه. دا وینډوز 8 په نوم باندې دا مې دې ځای نه ډیلیټ کړه. صحیح ده. او ورسره دغه ایکن مې دې ځای نه ډیلیټ کړه. ګوره دوه ایکنه دوه فایله متفاوت ځایونه نه ما ډیلیټ کړو دا خو دا دواړه دلته راغلي دي. خو که چیرې زه دا بېرته رایټ کلیک کړم ریسټور یې کړمه دواړه هماغه خپل ځایونه دي. یو باید ډیسکټاپ ته راشي او بل مای ډاکومنټ ته راشي. دا ګور ډیسکټاپ ته راغلی او بل ته چې بل وګورئ مای ډاکومنټ ته راغلی وینډوز 8 په نام. صحیح شوه. او که چیرې ته وایي چې بیخي نه باروبار یې ولېږه د کانټینټل نه بیخي انتقال کړه بل ځای ته بیا به شفت نیسي ورسره. ګور شفت مې نیولی دی. ګوره په دې کلیک وکړه چې کلیک دې وکړو فایل باندې کلیک وکړو شفت ونیسه کیبورډ نه ډیلیټ ووهه انټر کلیک کړه نو د قصه ختمه شوه. بیا نور نه ریسایکل بن کې شته او نه بېرته ریکور کېږي. ډېر کم سافټویر د ریکوري پیدا شي چې هغه ریکور کړي بیا. صحیح دی. نه ختم شو داسې مکمل. نو یوه خبره خو دا وه. بله خبره دا ده که چیرې ستاسو پام کړی زه چې یو فایل ډیلیټ کوم ډېره مهمه خبره ده. زه چې کله یو فایل ډیلیټ کوم د مثال په طور باندې دلته زه راځم یو دغه دلته یو فایل راوړم دغه آیکن ډیلیټ کوم. مای ډاکومنټ کې ما سره دغه تصویر دی دا مې کاپي کو دلته ډیسکټاپ ته مې پیسټ مې کړ کنټرول سی هغه ځینې واغسته کاپي دلته کنټرول وي پیسټ مې کړ دلته دا یې شارټکټ کې ده. اوس دا چې زه ډیلیټ کوم تاسو وګورئ رایټ کلیک مې کړی چې مې ډیلیټ کړ مستقیم ډیلیټ شو. کېدای شي بعضې وخت کې اشتباها ما نه یو فایل ډیلیټ شي باید کمپیوټر ما نه پوښتنه وکړي چې وروره دا فایل تا ډیلیټ کړه دا واقعا ته غواړې ډیلیټ کړې که نه ځکه کېدای شي اشتباه مانه چې ډیلیټ شي. نو اوس پوښتنه یې ونه کړه که ته غواړې چې پوښتنه درنه وکړي دا موضوع ریسایکل بن مربوط کېږي که نه نو په دې به رایټ کلیک کې لاړ به شي پراپرټیز ته. پراپرټیز ته چې راغلی دلته ګوره ما نه یې پوښتنه کړې ده چې ما نه دلته یو کمانډ دی ډسپلی ډیلیټ کنفرمیشن ډایلاګ. آیا ته غواړې تا ته دا د ډیلیټ چې کله ته فایل ډیلیټ کړې دغه کنفرمیشن ډایلاګ باکس یا ډایلاګ ته خلاص کړم چې ته غواړې دا ډیلیټ کړې که نه ورته بالکل دا ډېره مهمه خبره ده دا کار به کېږي. اپلای او اوکې مې کلیک کړه. اوس ګوره دا فایل ما بېرته ریسټور کړه دلته راغلم رایټ کلیک مې کړه ریسټور مې کړه ځکه چې بل فایل را سره نشته دلته. اوس چې زه دا ډیلیټ کوم رایټ کلیک کوم ډیلیټ باندې کلیک کوم ما نه پوښتنه کوي آر یو شور یو وانټ ټو موو دس فایل ټو ریسایکل بن. آیا ته مطمئن یې دا فایل غواړې ډیلیټ کړې ریسایکل بن ته ولېږي که هغه شفت ډیلیټ هم وشي. ګورې زه که شفت ډیلیټ وکړم شفت ډیلیټ کوم بیا ما نه پوښتنه کوي مخکې پوښتنه نه کولم. دا ډېره مهم موضوع ده چې تاسو دا سیټنګ آن کړئ تر څو چې یو فایل ته همداسې نشي سهوا ډیلیټ شي درنه. هغه نه بعد چې مطمئنه وي او ته وروره دا فایل زه نه غواړم زما کمپیوټر کې اوسي دا ډیلیټ کړه دې چې څه شو ختم شو دا فایل دې. صحیح شوه. دا ریکارډ ډیز کې بس کوم ځکه چې دا ویډیو لینث زیاتېږي بیا بعضې کسان چې دا یوټیوب کې ګوري خسته کېږي دا ویډیو چې سایز زیات شي خسته کېږي ورسره. صحیح ده. ورپسې بل ریکارډ کوو بیا.